الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والقائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكر الشاكر لآلائه وصنوف نعمائه، الذي جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته الأخيار الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأيضا قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قدرمنو عزتمندو د شورای علماء اهل حدیث سالانه اجتماع ته راغلو درنو او معززو قدرمنو ملمنو مشایخ علماء کرامو او طالب العلمانو زما خوږو عوامو رونو، تاسو ټولو ته د امام بخاري د ادارې د سټاف د استادانو د خوانه خراغلاس او مرحبا ویم اهلا وسهلا ومرحبا. الله دې ستاسو د راتلل مبارک کی، ستاسو د قدمونو دې الله ستاسو د ایمان په تله کې واچوي. د اجتماع د کمیټې لخوا نه ماته موضوع راکړه شوې ده: اسباب انحطاط المسلمین. د دې مطلب دا دی چې آیا موږ مسلمانان او اسلامی ملکونه چې نن سبا په کم ضعف او کمزورۍ او کم تنزل او کم ذلت کې یو، دا وروسته څه مسایل رالل، موږ ذلیله شو، ضعیف شو، کمزوري شو، که نه موږ د وخت هم داسې کمزوري را روان یو؟ نو موږ د وخت نه کمزوري نه یو زما وروڼو. څه اسباب داسې پیدا شول، څه عوامل داسې پیدا شول، داسې مسایل او خبرې پیدا شولې چې موږ مسلمانان د هغې اسبابو د وجې نه د ضعف او د کمزورۍ او د ذلت شکار شو. کم آیت چې ما ولسته، الله عز وجل په هغې کې د مؤمنانو سره د مسلمانانو سره وعده کوي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی او عمل صالح کړی دی، ضرور خامخا هرومرو الله عز وجل دوی ته تمکین په ځمکه کې ورکوي، دوی ته خلافت ورکوي، دوی ته امارت ورکوي، دوی ته د ځمکې قیادت د نړۍ او د دنیا د عالم مشري ورکوي. آیا الله دا وعده رښتیا کړې ده موږ سره؟ او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه کې ریاست اعلان کې، اسلامي ریاست، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پورې ټول جزیره عرب کې اسلامی حکومت او اسلامی دولت او اسلامی ریاست قائم و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، ابو بکر صدیق خلیفه شو، د جزیرة العرب نه بهر هغوی دعوت او جهاد شروع کو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه عراق او فارس ته ولېږه او ابو عبیده جراح شام ته ولېږه. تر ډیره حده پورې دا منطقې او علاقې فتح شوې. کله چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه شو،
بیا فارس او روم دواړه امپراتورۍ را نسکورې شولې، هغه د مسلمانانو په لاسو باندې فتح شولې. مصر د عمرو بن عاص رضی الله عنه د قیادت لاندې فتح شو. او بیا داسې وخت راغی چې مسلمانانو د اندلس نه تر د چین د کاشغره پورې او تر د هندوستانه پورې مسلمانانو حکومت کوو. هغه اندلس چې نن د سپین او د پرتګال په نوم باندې یادیږي او څلور ملکونه، دا د اسلام د مشهور غازی او فاتح طارق ابن زیاد د قیادت لاندې دا فتح شو. 92 هجری کال کې تقریبا 800 کاله مسلمانانو الته حکومت وکړه. 800 کاله خو داسې کمزورۍ په من کې راللې، داسې مسائل پیدا شول چې هغه د دې باعث شول چې الله دغه عزت زموږ نه واخیستو. دا د ډېر جړا او د درد مقام دی. د اندلس تاریخ چې سړی ګوري چې هر څومره کلک زړی انسان یې د سترګو نه اوښکې تویږي چې زموږ هغه عزت او برم چې موږ ته الله د اسلام د وجې نه راکړی و، موږ ولې د لاسه ورک. هغه وخت چې د فرانس او د برطانیې انګریزانو د هغوی مشرانو پاچاهانو به خپل بچي د اندلس جامعاتو ته رالیږل او هغوی به په دې باندې افتخار کوو چې موږ په اندلس کې د عربانو د مسلمانانو سره زموږ بچي تعلیم کوي، علم زده کوي. هغه مسلمانان چې د اوسنۍ اروپا استادانو، هغه مسلمانان چې اوسنۍ اروپا ته تمدن او تهذیب او ثقافت ښودلی و، هغه مسلمانان ولې د ذلت شکار شو؟ ولې اندلس ته مسلمانانو د واک نه ووت؟ 800 کاله وروسته نصارا راځي، صلیبیان او ټول اندلس نیسي او مسلمانانو ته محاکم د تفتیش جوړوي. هغه شهیدانوي. هغې ډېر دردونکي داستانونه دي چې سړی وایي وخت یې ډېر مصرفیږي زمرونو. د هغې نه وروسته تر دې نږدې زمانې پورې د عثمانیانو خلافتو 600 کاله دوی حکومت وکړ. ولې خلافت سقوط وکړ؟ زمرونو داسې مشکلات په موږ مسلمانانو کې پیدا شول، هم عقیدوي انحرافات په موږ کې پیدا شول، هم اخلاقی انحرافات په موږ کې پیدا شول، هم دینی انحرافات په موږ کې پیدا شول. هغه د دې سبب شو چې الله دغه برم او عزت زموږ نه واخیستو، د ذلت، د ضعف او د کمزورۍ شکار شو. علماو یوازې د اندلس د سقوط دپاره تقریبا 40 اسباب بیان کړي دي. 40 اسباب، بلکې د دې نه به هم زیات وو. نو راځم خپلې خبرې ته چې په موږ باندې څه وشو، ولې ذلیله شو، ولې کمزوري شو. د هغې وجه دا د زمرونو په موږ کې څه اسباب پیدا شول. دا اسباب پیژندل غواړي زمرونو او په صحیح طریقه د دې اسبابو نه ځان خلاصول غواړي. نو موږ له به الله پخوانی برم او عزت، هغه پخوانی مشري او قیادت د دنیا او د نړۍ او د عالم، دا به الله موږ ته بیا راکوي. تر څو پورې چې دا اسباب، دا بیمارۍ په موږ کې وي، نو د هغې برم او د هغې عزت او د دنیا د قیادت او د مشرۍ تمه به ونه کړو. باید موږ او تاسو یو سبب دا دی التفرق والاختلاف. په دې باندې هر سړی قانع او هر سړی په دې باندې پوهه دی. موږ اهل حدیث د خپل سټیج نه دا اواز کوو چې باید اتفاق او اتحاد وکړو. دیوبندین حضرات د خپل سټیج نه اواز کوي، جماعت اسلامي د خپل سټیج نه، اشاعت التوحید و سنه د خپل سټیج نه. ولې موږ ټولو کې داسې مسایل شته دی چې تر ډېره حده پورې زموږ دعوی، زموږ دعوت دا د خولې د دعوې پورې منحصرې دي.
باغي حقیقی معنا باندې منګ هم د اتفاق او اتحاد میدان ته راونوتو په خلو اتفاق او اتحاد په دعوت کې به دومره افراط او تیزی چې په ځای د چې خلک رانه متاثر شي خلک ترو دیوبندیان حضرات داسې اشاعت التوحید حضرات داسې یوازې هر سره ځان ته مسلمان وای او بل په خوله خو وایي چې مسلمانان دي خو وایي چې جنت به زمونږ ځای او دا نور به ټول الله جهنم ته ګزاروي او هر سړی وایي زه په حق یم او بل په باطل دی منګه رونه یو زما رونو انما المؤمنون اخوه منګه د یوې کلمې رونه یو که هغه حنفي دی که شافعي دی که اهل حدیث دی که دیوبندی دی که اشاعتي دی که هر څوک دی منګ کې به څه بیمارۍ کمزورۍ نه وي منګ به د یو بل اصلاح کوو منګ به په یو صف کې ودرېږو زه اهل حدیث زما خواته به حنفي ودرېږي زه به رفع الیدین کوم هغه به یې نه کوي زه به امین په جهر ویم هغه به یې نه وایي منګ به کرکه او نفرت نه کوو منګ به عناد نه کوو منګ به یو بل پسې په منبرونو باندې ردې بدې نه وایو منګ به یو بل پسې ټوپک نه راخلو منګ به د یو بل اصلاح د مینې او محبت په فضا کې کوو که به خطایي پکې عقیدوي په ډیره نرمه لهجو په نرم اسلوب به هغه منقالې کوو د دلیل په رڼا کې نفرت آمیز کلمات نفرت آمیز د دعوت اسلوب دا نبوي اسلوب نه دی دا نه چې خلکو کې به خطا نه دا نه چې خلکو کې به انحرافات نه خو بیماران دي بیمار له چې ډاکټر علاج کوي نو ډیره ګزاره ورسره کوي کله ورته کنځل هم وکړي خو ډاکټر د کنځلو برداشت هم کوي خو موږ کې برداشت به ډېر کم دی ځان ته داعیان او مصلحین د امت وایو خو برداشت هم دومره دی که څوک راپسې میډیا کې دومره خبره وکړي موږ ورپسې دومره کوو صبر وکړئ صبر په دې لاره کې نبوي منهج تعقیب کوي زما دعا تورونو اسلوب نرم کوي په حکمت باندې خبره وکړئ مداهنت مه کوئ خبره وکړئ خو په حکمت یې وکړئ په نرم اسلوب یې وکړئ بار بار یې وکړئ د کنځلو جواب په کنځلو مه کوئ د ردو بدو جواب په ردو بدو مه کوئ زمونږ استاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جادوګر ورته ویل شوي دي لیونی ورته ویل شوي دي کاهن ورته ویل شوي دي هغه چاته ویلي چې ته ساحر ته کاهن ته لیونی صبر یې کړی دی خپل کار یې کړی دی نو الله ورته فتح ورکړه موږ تاسو باید خپل کار وکړو دعوت وکړو د کتاب او د سنت نو زما ورونو اولنی سبب تفرق او اختلاف دی د دې اسباب به مختلف دي قومیت یو سبب دی عرب وایي چې په دنیا کې نو منګه دا عجب خو اسې هیڅ نه دي دا عرب دی دا عجم دی دا پښتون دی دا فارسیوان دی دا پښتون دی دا پنجابی دی دا بلوچ دی دا پلان دی دا پلان دی د قومیت په اساس باندې مینه محبت کول د قومیت په اساس باندې یو بل سره تعلق ساتل دا هغه څه دي چې د مسلمانانو د اختلاف او د تفرق سبب ګرځېدلي دي انما المؤمنون اخوة که پښتون دی که پنجابی دی که سندی دی که بلوچی دی که فارسیوان دی که ازبک دی که تاجک دی که عرب دی که عجم دی موږ د یوې کلمې وروڼه یو موږ د دې کلمې سره یو کړي یو بل سبب د تفرق چې دی هغه حزبیت او تحزب ډلهبازي او تنظیم پرستی ده دا زما تنظیم دی نو چې زما څومره ملګري د هغې سره مې تعلق جوړي خو چې زما د تنظیم نه باري اگر که ښه تقوادار او مسلمان هغه سره زما هیڅ تعلق نه هغه سره مې هیڅ مینه محبت نه دا تنظیم پرستی دا د مسلمانانو تفرق سبب ګرځېدلی بل تمذهب معنا دا ده چې مختلف مذاهب جوړېدل او د هغې دپاره به تعصب کول زما ورونو زما د خبرې مطلب دا نه دی چې دا مذاهب جوړ شوي دي دا خطا دي نه په دې کې خطا شته زما د خبرې مطلب دا نه دی چې امام ابو حنیفه رحم الله خطا کړې ده چې خپل اجتهادات یې کړي دي یا امام شافعي امام احمد امام مالک ټولو اجتهاد کړی دی محنت یې کړی دی کوشش یې کړی دی نقصان چا وکړو نقصان رستنو وکړو دا تعصب رستنو خلکو جوړ کړو دا رستنو خلکو ولیکل چې چا یو مذهب بدل که په درو باندې ووهئ اگر که د حق د وجې نه اگر که د دلیل د وجې نه دا رستنو ولیکل چې څوک حنفي نه د هغه سره نکاح مه کوئ خپله خور لور مه ورکوئ په نکاح باندې زما ورونو
مذاهب په اسلام کې دا د اسلام مدرسې دي. نه موږ باید د اسلام د دې مدرسو سره بغض او حسد وکړو او نه د دغې مدرسو پیروان د دې اعتقاد وساتي چې حق هم دی په دې مذاهبو کې د دې نه علاوه نو ټول انګریزان دي. زما ورونو مهم شی څه شی دی؟ موږ ورونو ته د دې دعوت ورکوو چې که ته حنفي اوسېږې موږ دا نه ویو چې حنفیت پرېږده، خو تعصب د حنفیت دپاره مه کوه زما وروره. په بعضې فروعي مسایلو کې اجتهادي مسایلو کې د امام ابو حنیفه تابعداري کې تقلید کې وکړه، خو یوه خبره یاده وساته چې کله درته صحیح دلیل راغی، صحیح حدیث درته میلاو شو، بیا د امام ابو حنیفه کې، امام شافعي کې، امام مالکي رای او اجتهاد او قیاس هلته پرېږده، بیا راشه د نس تابعداري وکړه. نو څوک په یو مذهب کې ځان راګیروي، انتماع یو مذهب ته کوي او وایي چې زه بالکل تعصب نه کوم، چې کلم کتاب او سنت راځي مغه زما لار ده، نو دا زموږ ورور دی. باید موږ د تعصب سره مبارزه وکړو زما ورونو، د هغې تعصب سره چې کتاب او سنت د مذهب د وجې نه رد کېږي. ډېرو علما دا کار کوي زما ورونو، د علماو ذهن سازي نه ده شوې، حتی کې د مشرانو علماو وایي دې مسله کې د امام شافعي مذهب راجح ده د دلیل په رڼا کې، جمهور هم دې ته ترجیح ورکوي. دا د یو شیخ خبره درته کوم، خو ګوره د دلیل په رڼا کې د امام شافعي مذهب راجح دی، جمهور هم دې ته ترجیح ورکوي، خو وایي زه دې ته تیار نه یم ځکه په موږ باندې د امام صاحب تقلید واجب دی. یو سړی وایي چې امام شافعي سره دلیل دی، خو زه ځکه دا دلیل نه منم، دلیل مانه کتاب او سنت، زه ځکه دا نه منم چې زه د امام صاحب مقلد یم. موږ وایو دا ښه نه ده. د دې وجې نه زما ورونو یو تعصب دی، دویم عقیدوي اصلاح ده. موږ ورته وایو چې کومه د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده وه هغه باید موږ او تاسو اختیار کړو. امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده په کتابونو کې شته، امام طحاوي شرحه کړې ده، د هغې وروسته بیا ابن ابي العز حنفي رحمه الله په شرح العقیده الطحاویه کې فقه اکبر کې شرح فقه اکبر کې موږ وایو چې کوم د هغې عقیده ده د سلفو عقیده وه. من که ځان ته احناف وایو اوسني، باید موږ د امام ابو حنیفه په اصولو کې په فروعو کې تابعداري وکړو، دا نه چې په فروعو کې منو، په اصولو کې پرېښې، په اصولو کې ماتوریدیان یا اشعریان شو. نو زما وروڼو چې کله د یو حنفي ورور عقیدوي اصلاح وشي، سلفي منهج باندې برابر شي د امام ابو حنیفه رحمه الله، او کله د نصوصو په مقابل کې د مذهب ونه مني، تعصب مذهب له ونه کړي، نو تاسو دې نه نور څه غواړئ؟ خامخا ورته وایي چې تقلید شرک دی او ته مشرک یې، خامخا ورته وایي چې حنفیت شرک دی. نه نه، دا ټول زموږ ورونه دي او د ټول نه موږ خپله سینه ورکوو. موږ ټول د یوې کلمې ورونه یو، د یو بل اصلاح به کوو په ښه او خوږه طریقه باندې. بل سبب د تفرق چې دی هغه وطنیت دی. زه پاکستانی یم ته افغانی، زه افغانی یم ته پاکستانی، دا پلانکی ملک دی دا پلانکی ملک دی. نه، که پاکستانی دی، که افغانی دی، که سعودی دی، که ترکی دی، موږ ټول د لا اله الا الله محمد رسول الله د لاندې خپله زندګي تېروو، موږ ټول سره وروڼه یو. بل سبب چې دی فصل الدین عن الدوله والسیاسه. زما وروڼو داسې یو دور په اروپا کې خصوصا فرانسوي پاپانو او د هغې بامبړانو د کلیسا نه یو داسې د ښکار او د دام کار اخیستو چې دا ټول ولس یې یرغمال کړی و. د دوی خیرات، د دوی مالونه، د دوی عزتونه هغه د کلیسا پاپانو او بامبړانو به لوټول. خلک پوزې له ترې رالل چې دا څنګه دین دی، دا څنګه زموږ د دین مشران دي. نو دې وجې نه هلته هغوی د سیکولریزم په نوم باندې د علمانیت بېدینۍ لادینیت په نوم باندې هغوی حرکت شروع کړو. وجه دا وه چې کلیسا او د دین مشرانو، عیسایانو، راهبانو هغوی د ترقۍ خلاف وو، هغوی د پیشرفت خلاف وو، هغوی د علم خلاف وو، د علم دشمنانو. نو ځکه خلکو قیام وکړو د کلیسا په خلاف باندې او علمانیت تاداو بنیاد کې ښودل شو. خو زما وروڼو زمونږ معامله داسې نه ده. زمونږ دین اسلام هغه زمونږ د تخلف او د ضعف او د کمزورۍ سبب نه ده چې موږ اسلام نه ځان وباسو. هلته خو مشکل دا و چې هغوی دین داسې پیش کړ چې هغه دین باطل دین و، محرف دین و، غلط و، خطا و. نو د هغې پرېښودل سبب د ترقۍ د هغوی وګرځېدل. خو زمونږ دین سبب د ترقۍ دی. وجه دا ده چې موږ ته زمونږ دین وایي چې علم حاصل کوي.
ساينس او ټکنالوژي حاصله کوي، په دې کې د دشمن په مقابل کې ځان قوي کوي، هم دینی علوم حاصل کوي، هم بشري او اصلي علوم حاصل کوي. لکه مسلمانانو په ابتدا د عصر د اسلام کې ما تاسو ته ویلې تر ډیره وخته پورې 800 کاله یا تر 1200 کاله 1400 کاله پورې مسلمانانو په دې عمل کوو، نو په نړۍ باندې حکومت او قیادت هم کوو. نو زما ورونو د دې داسې مثال دی، زمونږ بعضې سادهګان دعات کم چې غرب نه متاثره دي، هغوی وایي اسلام سبب د ضعف او کمزورۍ دی. وایي ځکه کله چې اروپا کې د مذهب په خلاف مبارزه وشول، هغوی ترقي وکړه، او موږ مسلمانان هماغسې کمزوري. د دې داسې مثال دی چې یو سړی ډاکټر ته ورشي، وایي په سر مې درد دی، بلډ پریشر یې لوی کتی، نو هغه ورته وایي چې لږ د مالګې شربت مثلا لیمو لږ مالګه واچوه هغه وڅښه، ویسکي ښه شي. بل بیمار دی د هغه هم په سر درد دی، خو د هغه بلډ پریشر های شوی دی. نو که دا ډاکټر دې ته ووایي هغه نسخه ورله استعمال کړي، د تاسو فکر کوئ دا سړی به مړ نه کړي؟ نو دا غلطه خبره ده. هلته چې کومه نسخه په یورپ کې استعمال شوې وه، هغه زموږ په ټوله کې نه استعمالیږي. زموږ دین د عزت دین دی، زموږ دین د ترقۍ دین دی، زموږ دین د علم دین دی، زموږ دین د پرمختګ دین دی. نو دې وجه نه زما ورونو دا تحریک چې دین د سیاست او د دولت نه جدا کا، دا یو سبب شو د مسلمانانو د تخلف او د مسلمانانو د پاتې کېدو، د مسلمانانو د ضعف او د کمزورۍ. بل الانحراف عن شرع الله والمنهج الاسلامي القويم. په اسلامي ټولنو کې د الله د شریعت نه انحراف پیدا شو. د اندلس د سقوط په اسبابو کې یو سبب دا هم و چې هلته شراب خورانې شروع شولې، خو ولې چا د شراب خور لاس نه نیو. هلته د ګانو د بجانو د ساز او د سرود د فسق او د فجور مجلسونه جوړېدل، خو چا یې لاس نه نیو. بلکې تاریخ لیکلی دی چې پاچاهانو د خپلو قصرونو خواته، د خپلو قصرونو ترڅنګ د مغنیینو د ډمانو قصرونه جوړ کړي وو. د هنرمندانو چې دا اوس ورته هنرمندان وایي، د دې ډمانو قصرونه جوړ کړي وو. نه فسق و فجور زیات شو، ساز و سرود زیات شول، زناونه عام شول، شراب نوشیانې زیاتې شولې. نو دې وجه نه الله ذلیله کړل او اندلس سقوط وکړ. بل سبب الترف والانشغال بالانفاق على المسكن والمأكل والمشرب. مسلمانان په اندلس کې او په دې وخت کې په دې باندې مصروفه شو چې څنګه خپل کور ښه جوړ کړي، څنګه خپل خوراک او څښاک ښایسته او برابر کړي. پیسې ټولې په دې طرف باندې لګولې، په دین باندې دوی خرچه نه کوله، دین طرف ته توجه نه کوله. لکه نن زموږ او ستاسو دا حال دی. زما ورونو موږ او تاسو په کورونو باندې وګورئ، دا بعضې وروڼه په کروڑونو روپۍ لګولې دي. د زوی واده چې راشي 2 لکه 8 لکه 10 لکه روپۍ لګوي، خو که د مدرسې دپاره یا د یو غریب او د یتیم دپاره ورته د چندې وینا وکړي، وایي حالات خراب دي، یاره کاروبار ډېر خراب دی، یاره کورونا تباه کړي، او په همدغې کورونا کې به واده کوي 8 لکه روپۍ 10 لکه روپۍ به د زوی په واده باندې لګوي. دا زموږ نقصان دی. موږ به څنګه معزز شو، موږ به څنګه عزتمند شو. هغه هم کو او بیا د دې ګیلې هم کو د الله نه چې یاره موږ خو مسلمانان یو، ولې موږ ذلیله یو. بل سبب هغه موالات الكفار وحسن الظن بهم والاستعانة بالكفار في مقابلة إخوانهم المسلمين. دا په اندلس کې مو، په اندلس کې تفرق او اختلاف پیدا شو. یو د دې حکومت د دې واکمن شو، بل د هغې ښار واکمن شو. هر یو د نصاراو د کفارو سره تعلقات جوړ کړل، د هغې سره دوستانه جوړه کړله، او د هغوی نه به مدد اخیسته، د خپل ورور مسلمان په مقابل کې به جنګ کوو. نو دا سبب د مسلمانانو د کمزورۍ. بل تخلف كثير من العلماء عن دورهم الإصلاحي والدعوي. مسلمانانو خپل علماء خپل ذمہواری ونه پیژندله، علماء خپل ذمہواری او مسؤلیت ادا نه کړ چې کومه ذمہواری د علماء و هغه ونه کړله. اوس هم که علماء خپل مسؤلیت او خپل ذمہواری ته په حقیقي توګه متوجه شي او د خپل ذمہواری ادا کی په یقیني ډول باندې، نو دا حالت به الله بدل کی. ځکه امر بالمعروف و نهی المنکر ترک دا یو سبب دی د اسبابو د
ذلت او د ضعف د مسلمانانو. نو چې کله ټولنه کې اصلاح کیږي، دعوت کیږي، امر بالمعروف کیږي، نهی عن المنکر کیږي، د فحشا په خلاف باندې، د ربا او د سود په خلاف باندې، د ظلم په خلاف باندې اصلاحي او دعوتي بیانات کیږي، نو دا ظلم، ستم، بې عدالتي، ربا، زناونه، شراب دا الله ټول ختمي او د مسلمانانو ته الله بیا عزت ورکوي. بل وم نمبر حب الدنیا و کراهیت الموت. مسلمانانو کې بوزدلی راغلی ده، هم په مشرانو کې هم په کشرانو کې خوف پکې راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث ثوبان کې فرمایلی و چې تاسو باندې به دا کفار کفري ملتونه او امتونه داسې راټولیږي لکه کاسې ته چې خوړونکي راټولیږي. صحابه تپوس کوي یا رسول الله موږ به کم یو؟ وایي نه، تاسو به ډېره سئ، ولکنکم غثاء کغثاء السیل. د سیلاب زګ به سئ، زګ تاسو کې به وهن راشي. حب الدنیا و کراهیت الموت، د دې وجې نه تاسو به ذلیله شئ. بل سبب زمارونو الهزیمة النفسیه ده، حوصله شکنی، همت شکنی، عزیمت شکنی. چرته منګه او چرته کفار، هغوی خو ډرون تیری لري، هغوی خو بي بام لري، هغوی خو ساینس او ټکنالوژي کې ډېره مخکې کړې ده، ډېر تطور او ترقي کړې ده. بس په دې باندې منګه خپلې حوصلې خرابې کړي دي. مسلمانان دقه سیوده او خاموش پاتې نه، خپلې حوصلې باید لوړې کړو، خپلې حوصلې اوچتې کړو. امیر شکیب ارسلان وایي ومن أعظم أسباب انحطاط المسلمين في العصر الأخير فقدهم كل ثقة بأنفسهم. بوي لا يتسلط هذا الداء على أمة إلا ساقها إلى الفناء. كم أمت كي دا پیدا شوی دا حوصله شکنی، همت شکنی، عزیمت شکنی، و دا امت پناه تکش کرده ده. نهم نمبر کی الاعجاب بالغرب. غربیان کفار اغوی د ځان د پاره قدوه ګرځول، د ځان د پاره آیډیل ګرځول. پلانکې زما آیډیل دی، پلانکې زما آیډیل دی. کفار بېدینه خلک هغه ځان د پاره راهنما ګرځول، نمونه ګرځول، دا او د هغوی تقلید کول، هم په لباس کې، هم په عاداتو کې، هم په اخلاقو کې، هم په ناسته کې، هم په پاسته کې، په هر څه کې، هم په دولت کې، هم په سیاست کې. دا هغه سبب دی چې موږ او تاسو مسلمانان یې کمزوري کړو. زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. تاسو به خامخا د دغه خلکو د یهودو نصاراو تابعداري کوئ لیش په لیش باندې. نو دغه تابعداري او دغه تقلید که موږ پرېښودو او د دین اسلام مطابق من خپل خوشحالي، غم، خپل سیادت او خپل سیاست او خپل معاملات او خپل اخلاق او عقیده او عبادات اصلاح کړل، موږ به کامیابي، موږ به معززي. او په لسم نمبر کې چې د اخرنی قسم د زمارونو هغه څه شی دی، هغه الجهل والتخلف في العلوم الشرعية والعصرية البشرية. من هم دینی علومو کې پس پاتې یو او هم په بشري او عصري ساینس او ټکنالوژي کې پس پاتې یو. ما تاسو ویل یو خو هغه وخت چې موږ مسلمانان د اروپایانو د دې متطورې مترقي اروپا استادانو یو تاریخ لیکلی دی، سند ما ته صحیح نه دی معلوم، والله اعلم، خدا ناشنا واقعه ده. وی هارون الرشید یو سات ولیږه یو نصرانی ملک او پاچا ته، دا 4 میټره اوچت ساتو، یو ناشنا ساتو او داسې ساتو چې د اوبو په سیستم باندې به د هغې ستنې چلېدلې. وی هغه چې کله دا ولیدو ګنټه به چې تېره شوله ام څه دانه به راغورځېدله، وی اواز به یې کو چې 12 ګنټې به پوره شي، څه نورې علامې به پکې ښکاره کېدلې. نو پته به ولګېده چې 12 ګنټې پوره شو. وی دا راهبان او پاپان بامبړان ټول راټول شو چې دا څه مسله ده. ډېر سوچ یې وکړ، دومره کمعقل خلک و دومره کمعقل خلک. اخر په دې باندې فیصله وکړه چې دې کې شیطان چېرته دوی پټ کړی دی، دا څه حرکات چې ورکوي دا شیطان ورکوي. نه یو خو هغه خلک او یو اوس خلک دي چې په موږ باندې مشري کوي. دا زموږ نقصان دی زمارونو. موږ وروسته پاتې شلو، موږ ساینس او ټکنالوژي ته خپل دین ته شا کړله، شرعي علومو ته م شا کړله. نو د دې وجې نه موږ کمزوري شو. په اخر کې زمارونو علاج څه دی؟ علاج دا خو اسباب، لس اسباب ما تاسو ته بیان کړل. علاج څه دی؟ العودة الصادقة إلى الله. رښتینې واپسې الله ته، د الله دین ته، د هغه شریعت ته تسلیمېدل. وجه دا ده چې والله لا حیاة لنا ولا عزة لنا ولا شرف لنا ولا كرامة لنا إلا بالإسلام. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. عمر رضي الله تعالى عنه ویلي چې موږ ډېر ذلیله قوم، الله موږ ته په اسلام باندې عزت راکړ.
که منګه د اسلام پرېښودو بیا به هم الله ذلیله کي. د دې وجې نه الله عز وجل فرمایي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن تنصروا الله ينصركم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خدا وارننګ الله را کړی ده ګوره وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. که تاسو د الله د دین سپایان نه جوړیږئ د الله دین ته شا کوئ الله به تاسو هلاک کي نور خلق به الله راولي او هغوی نه به د دین کار واخلي. سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه قادسیې جګړه کې د اسلام مشهوره غزا ده. كان يتفقد الجيوش الإسلامية ګرځېدو په خپلو لښکرو باندې چې لاړ یو ځای کې وجد قوما يتهجدون ويحيون الليل بالقرآن. څه خلک یې منده کړل لږ یو تلاوتونه یې کول لږ یو منځونه یې کول تهجد یې کول. سعد رضی الله عنه سوی من هنا يأتي النصر د دې ځینه به موږ ته مدد راځي. بیا کان یمر بقوم بل قوم ته لاړ هغوی ودو نو بیا سوی من هنا تأتي الهزیمه د دې ځینه به هزیمت او شکست راځي موږ ته. قتيبة بن مسلم دا د اسلام بل لوی فاتح دی. دا یو ځل په خپلو معسکراتو ګرځېده. محمد بن واسع رحمه الله لوی تابعي دی کبار التابعین نه دی. هغه یې ومونته مونځ یې کو ګوتې پورته کړې وه الله ته دعا کړې وه دعا یې کوله. قتيبة څه وایي؟ قتيبة وایي چې والله اصبع محمد بن واسع أحب إلي من 30,000 فارس. د 10,000 مجاهدینو فوجیانو نه ماته د محمد بن واسع دا ګوته چې د پورته کړې ده او دعا کوي نو دا ماته ډېره محبوبه ده. زما وروڼو دا به څنګه راځي؟ دا په دې باندې راځي العودة إلى الله. دا څنګه راځي؟ التربیة الصالحه باندې راځي. ما او تا باید خپل ځان اصلاح کو. خپل ځان ارجع إلى الخلل في عقيدتك. خپل عقیده دی وګوره. ارجع إلى الخلل في عملك. عمل دی وګوره کاروبار دی وګوره عبادت دی وګوره. چې کله ما او تا خپل ځان اصلاح کو بیا کورنۍ اصلاح الاسره کورنۍ مې اصلاح کړله نو خپله ټول ملت او ټول امت اصلاح د زما وروڼو. د دې وجې نه بل سبب دا دی چې هغه عبادت باید موږ په حقیقي معنا باندې وکړو. عبادت سره موږ ټوکې ونه کړو. عبادت نه عادات جوړ نه کړو. لکه موږ او تاسو د ډېر مسلمانان په جوماتونو کې ګډاګانې کوي د ذکر په نوم باندې وغیره ذالکه ډېر بدعات او خرافات د اسلام او دین په نوم باندې موږ او تاسو کې رایج دي. بل اخیرنۍ خبره کوم اصلاح المناهج التعلیمیه. موږ او تاسو دا تعلیمي منهجونه چې دي د ډېر پخواني دي ډېر پخواني مغه منطق او فلسفه پکې لوستل کېږي او 12 کاله طالب العلم پکې تیر کې په منطق او فلسفه کې خو بیا هم په اخره کې دومره کوړ مغزی نه صغرا کبرا سم وپېژني نه مقدم او تالي وپېژني نه عکس نقیض او عکس مستوي وپېژني او بیا په مقابله کې به اخوا دی خوای تختی را تختی. زما وروڼو دغه فلسفه او منطق نه څه نه جوړیږي. کتاب او سنت ته دا وختونه ورکوي هغه په ځای باندې ساینس او ټکنالوژي کمپیوټر ته مخه وکړي د الله بندګانو. موږ دا نه وایو چې منطق او فلسفه بالکل د لاس کې څوک نه رالي. بقدر ضرورت هغې له وخت ورکوي چې هغه قواعد ته زده کوي چې تاسو د اهل بدعو مقابله پرې وکړئ. او دا اهل بدعو مقابله زمونږ مشرانو د پخوانه هم په دې د کتاب او د سنت په دلایلو باندې او د هغوی په قواعدو باندې کړې ده. نو د دې وجې نه زما وروڼو زموږ طالب العلمانو ته باید نوي داسې مواد او مضامین دغه شي په دې مناهجو کې. زموږ طالب العلمان بیچارګان استشراق نه پېژني. استشراق څه ته وایي؟ استعمار نه پېژني. علمانیت او سیکولریزم نه پېژني. الحاد نه پېژني او په اخره کې انکار حدیث. دا ټولې فتنې که دا د استشراق فتنه ده که دا د استعمار فتنه ده او که چېرته دا د علمانیت او سیکولریزم فتنه ده او که چېرته دا د الحاد فتنه ده او که د انکار حدیث موږ دا ټول دا د دغې کفارو سازشونه دي. دا زموږ کمزورۍ دي او دا زموږ د تعلیمي مناهجو کمزوري ده. که دا کمزوري موږ لرې کړه انشاءالله الله عز وجل به موږ تاسو ته عزت راکړي. الله به موږ مسلمانانو ته د دنیا قیادت او مشري راکړي. الله عز وجل د مسلمانانو دا ذوق ختم کړي دا ذلت دی الله ختم کړي. مسلمانان دی الله په واقعي معنا اسلام ته راجع کړي او مسلمانانو د عقایدو د اعمالو د عبادت اصلاح دی الله وکړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله.